سلامونه او احترامات ملګرو وقار علی شاه دریاب یم در سره او نن در سره په یو مهمه موضوع باندې خبرې کول غواړم او دا یو داسې موضوع ده چې زموږ په پښتنه سیمه کې دا شخړه دا ستونزه یو داسې حد ته رسېدلې ده چې په دې باندې اوس قابو موندل ګران شوي دي. دا موضوع د هغه پښتنو فنکارانو په اړه ده کوم چې وخت په وخت په نښه کول شي او هغوی وژل کیږي. د کال 2009 نه واله تر کال 2019 پورې تقریبا 14 پښتانه فنکاران وژل شوي دي. یعنې د دې ریپورټ عنوان هم دا دی چې 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل. د یوې څېړنې نه پس ما دغه ډیټا رایوځای کړې ده. یو لیست دی زما سره پوره چې دغه نامې څه په دا ډول دي: غزاله جاوید، شبانه، ایمن اوداس، یاسمین گل، گلناز عرف مسکان، مسرت، درویش، انم عرف انوشے، برخنا، سمبل، ریشما، سونیا خان، لبنا عرف گلالای، سنا عرف نیلم، مینا خان او سنا خان. ملګرو هم په دې موضوع باندې مې له وتلي هنرمندانو د استادانو سره خبرې کړې دي چې په هغې کې څه دا ملګري شامل دي. زما ډېر ګران او وتلی هنرمند ملګری نیم توري صاحب دی چې په دې اړه په دې موضوع مې ورسره خبرې کړې دي. استاد ګلزار عالم، استاد نظیر ګل، احمد ګل استاد او د نن دور په پښتنو ښځینه سندرغاړو کې د غزل تر ټولو لویه هنرمنده مینا ګل هم شامل دی چې په دې موضوع را سره خبرې کړې دي. لومبۍ به زه راځم د ریپورټ چې کومه زموږ سره لومبنی هنرمند د هغه د غزاله جاوید. په غزاله جاوید باندې به خبرې کوو، د هغوی په ژوند، د هغوی په هنر باندې چې څنګه ریپورټ لیکل شوی دی هم دغه شان تاسو سره شریکوم. 21مه پیړۍ کې یو شمېر نوموړي سندرغاړي او فنکاران وژل شوي دي. دا د کال 2007 خبره ده کله چې په سوات کې جنگ روان و. د دغه جنگ له کبله یو شمېر کورنۍ د پښتونخوا مختلفو سیمو ته په کډه تللې وې. په دغه کډوالو کې یوه کورنۍ د غزاله جاوید هم وه کوم چې پېښور ته په کډه تللي وو. غزاله جاوید له کوم عمره راهیسې د فن او د هنر د شعبې سره تړلې وه ځکه چې د دې کورنۍ یوه هنري کورنۍ وه. پېښور ته تلو وروستو غزاله جاوید د ټي وي په پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل او د خوږې غاړې له کبله یې په ډېره لږه موده کې شهرت وموندو. باران او خولګراشه کنه د هغې د هنري سفر هغه سندرې وې چې له وجې د هنرمند شخصیت ته پیژنګلي بخلي وه او د نړۍ ګوټ ګوټ پښتانه د غزاله جاوید له نامې سره آشنا شوي وو. دا د غزاله جاوید د هنري سفر د عروج دور و. د اواز د خوږوالي سره سره ورله الله پاک ډېر ښایست هم ورکړی و. کال 2012 کې هنرمند د 30 کالو په عمر کې له جهانګیر نومي تن سره واده وکړو. خو لږه موده پس د هغې خاوند هغې ته د شوبس پرېښودو ضد ونیولو ولې غزاله جاوید د شهرت له بامه ښکته کېدو ته بلکل تیاره نه وه. د ډېر جنګ جګړو وروستو د دواړو ترمنځ جدایي راغله خو دلته د هنرمند ژوند په خطر کې شو. د جون میاشت 15 نیټه کال 2012 کې د غزل ملکه او د سندرو د دنیا ناویاته شهزادګۍ سره د خپل پلاره پېښور کې ووژل شو او د شهرت ناوې کونډه پرېښوده. محمد سید صاحب څه ډېر ښه فرمایلی دي چې ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړمه، ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړمه، قدرت د ګل د ژوند په ورکړه کې شومتوب کړی دی. وتلی هنرمند نیمتوري څوک چې تل د پښتنو غم دردولی خپل احساسات څه دا ډول بیانوي. وایي چې پښتانه سندرغاړي د تیرو 2 لسیزو راهیسې مرګ ژوبلو او ګواښونو سره مخ دي. څه خو د دوی اقتصادي ستونزې هم دي
خو حالات د دوی ملګرتیا په دې نه کوي چې دا په سندرو او په شعر کې د هغه سختدریزو خلکو مخالفت کوي کوم چې د سندرغاړو مخه نیول غواړي. دا سندرغاړي خلک ډېر اوري. د دې سندرغاړو خلکو مینوال ډېر وي په نسبت د سختدریزو خلکو او میډیا یې هم په اسانه راخیستې شي. ولې چې د سندرې سره د خلکو کلتور او ژوند تړلی وي او چې د خلکو نه کلتور او سندره واخلي چې د خلکو نه کلتور او سندره واخیستل شي نو هغه قامونه او هغه ژبه نه پاتې کیږي. کوم لیکوالان او سندرغاړي چې د قام پرستۍ، ولس پرستۍ او انسان پرستۍ خبره کوي نو اوس هم د هغوی په لارو کې خنډان اچول کیږي. له قیامته هر سړی داسې یریږي لکه هر سړی چې کړي څه ګناه ده او د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه. د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه، په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده. سلامونه او احترامات ملګرو، د خدای بخښلي صاحب شاه صابر صاحب د دغه خوندورو شعرونو سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی درته وایم ملګرو. پرون ما تاسو سره یو ویډیو شریکه کړې وه کومه چې د غزاله جاوید په اړه باندې وه. په هغې کې ما د غزاله جاوید په ژوند د هغې په کار زیار باندې خبرې کړې وې. ملګرو همدغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل، دغه ریپورټ په پښتون ګزټ یو داسې ویب سایټ دی، د پښتو اردو انګلیش نیوز ویب سایټ دی، په هغې باندې پرون پبلش شوی دی. ما سره ډېره زیاتو خلکو رابطې وکړې، ډېره ستاینه یې وکړه. زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دغه ریپورټ یې خوښ کړو. کوم ملګري چې پښتو لوستلی شي نو ضرور دغه ویب سایټ وزټ کړئ، پښتون ګزټ، او په هغې باندې دغه پوره ریپورټ پروت دی د 14 فنکارانو چې کوم د قتل په اړه دغه ریپورټ دی او دغه پبلش شوی دی. پرون زه ډېر زیات خوشحاله یم او مننه کوم د دغه ټولو ملګرو چې ستاینه یې وکړه او دغه ریپورټ یې خوښ کړو. ملګرو نن در سره د دغه ریپورټ نه چې کومه دویمه فنکاره ده شبانه نومیږي، د شبانې په اړه تاسو سره دغه ریپورټ او دغه څه چې مې ریسرچ کړی دی، څه چې مې رایوځای کړي دغه تاسو سره شریکوم. ملګرو شبانه د سوات بڼ سیمې هغه فنکاره وه چې په ساندې ساندې ماحول کې هم سندریز رنګونه شیندلي دي. شبانه د سوات سیمې د بڼ کلي یوه رقاصه وه، هم زموږ په ودونو ښادو، زموږ د ماشومانو په سنتونو کې به هغې د خپل فن د لارې زموږ دغه خوشحالۍ او په دوه سیوا کولې. خو بیا هم دغه خلک موږ ژوند ته نه پرېږدو، دغه خلکو نه فن هم واخلو، ژوند هم واخلو. دا ډېر ظلم دی او ځینې خلک داسې هم وي چې هغه ډېر بې ضرره خلک وي. یعنې د فن او د هنر سره چې کم خلک تړلی دی دا ډېر زیات بې ضرره خلک دی. دا د چا بد هم نه خوښوي. دا ځینې خلک وي په سر د ګرځولو خلک، دا ځینې خلک وي په سر د ګرځولو خلک، خو په دې ځینو چې سرونه سړی وګرځوي. ریپورټ طرف ته راځو. په شبانه د سوات سیمې یو داسې فنکاره و چې په ساندې ساندې ماحول کې هم سندریز رنګونه شیندلي دي او تل یې مینه خوره کړې ده. د کال 2009 جنوري میاشت په اوله نیټه د ترهګرو لخوا دغه 30 کلنه مقامي رقاصه شبانه ډېر په بېدردۍ سره ووژلې شوه او مړی د منګورې په ګرین چوک یعنی خوني چوک کې وغورځولی شو. دا چوک په خوني چوک باندې ځکه مشهور و چې شرپسندو به کله مړي وکړل نو هغه به د هغې مړی به بیا په دغه خوني چوک یعنی چې کوم ګرین چوک د منګورې یادېږي په هغې باندې به دغه مړی به دغلته وغورځولو. یا زیاتره مړي هم په دغه خوني چوک کې شوي دي، کوم چې د منګورې ګرین چوک دی نو په خوني چوک باندې ځکه مشهور شوی چې زیاتره مړي به او دغه پیښې به دغلته کېدې. د ځایي خلکو تر مخه د شبانې د مړي سره د دې سیډي کیسټونه هم ایښودل شوي وو چې مقصد یې په فنکارانو کې ویره ترهه خورولو. هم یې وجني او هم بیا چې کوم دی دغه فنکاران چې دا نور فنکاران دي په هغو کې هم یره ترهه خورولو دپاره
د هغوی کیسټونه چې کوم دی د هغې د مړي سره ایښودل کېږي. نو بیا دغه نقصان دا وشو چې د شبانې د قتل نه وروستو تقریبا 400 فنکاران یا خو په دغه سیمې نه په پرېښودو باندې مجبور شو، دغه سیمه پرېښوده یا خپل فن پرېښودو، او یا دغه خلک د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شو، دغه فن یې پرېښودو، وطن یې نه پرېښودو، د وطن سره یې مینه وه خو د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شو. داسې فنکار ما غوښتو ما وایي چې په دې اړه ورسره خبرې وکړم چې هغه خپله هم د دغې قصو نه ځپلی دی، متاثره شوی دی. نو ما رابطه وکړه د محترم مشر، یو انقلابي سندرغاړی، ډېر تکړه هنرمند، زموږ ډېر خوږ مشر چې همیشه موږ له ښه مشورې هم راکړې دي، ډېره مینه هم راکړې ده. استاد ګلزار عالم سره زما په دغې اړه باندې خبرې شوي دي، د هغوی خبرې هم تاسو سره شریکوم. استاد ګلزار عالم وایي چې استاد ګلزار عالم چې خپله هم د سختدریزو د ډکو او ګواښونو ډېر ځپلی دی او پېښور ته او د پېښور نه کابل ته په کډه کولو مجبوره شوی دی. د یو سوال په جواب کې وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پښتو ژبه او کلتور وده وکړي، نو هغوی وخت په وخت پښتانه فنکاران او هنرمندان وژني. دا د استاد ګلزار عالم د خولې خبره ده. استاد ګلزار عالم وایي چې خدای خبر چې د هنرمندانو د وژنې دا سلسله به تر کومه جاري وي، خو دا یو ډېر بد عمل دی. خپلو خبرو کې ګلزار لالا دا په ډاګه کړه چې پښتو یو داسې زوروره ژبه ده چې کله هم چا دا ژبه چیړلې ده نو دې اسمانونه ښکل کړي دي. دومره خوندوره خبره دا زما په زړه لګېدلې وه چې ګلزار لالا ما ته کله دا خبره وکړه چې پښتو ډېره زیاته زوروره ژبه ده. مې لالا هغه څنګه؟ هغه وایي چې کله هم دا ژبه چا چیړلې ده نو دې اسمانونه ښکل کړي دي، دا خوره شوې ده، د دې مخه چا نه ده نیولې. نو دا خبره په ما باندې ډېره زیاته ښه ولګېده. ګلزار لالا دا هم وویل چې زما نامه هم په هغه لړۍ کې شامله وه کوم هنرمندان او فنکاران چې به په نښه کېدل او وژل کېدل. هم د دغې لړۍ یو ښکار ګلزار عالم لالا هم په دغه لیست کې شامل و چې د مرګ هم پلان شوی و، خو په هغې کې الله پاک هغه بچ کړی دی. زموږ ډېرو ملګرو ګلزار عالم لالا دا وایي چې زموږ ډېرو ملګرو ژوند د لاسه ورکړو او ځینې د خپل بال بچ سره نورو هیوادونو ته په کډه لاړل، لکه هارون باچا، سردار علي ټکر، علمزی مجاهد، ډاکټر ناشناس، قمرګله، شاولي استاد او داسې نور هنرمندان. خو دلته پښتو ژبې ته دا فایده وشوه چې څنګه دا هنرمندان او فنکاران په نړۍ کې خواره شول، نو دغه رنګ ورسره د پښتو څانګې په ټوله نړۍ خورې شوې او ګوټ ګوټ ته دا ژبه ورسېده. دې سره تړلی یو بل سوال په جواب کې ګلزار عالم وویل چې ډېر حکومتونه لاړل راغلل او تر خپله حده مو دا ټولې مسلې راپورته کړې دي او په ګوته کړې دي. په خاصه توګه یو قامپرست ګوند چې کله په صوبه کې د هغوی حکومت راځي او بیا ګلزار لالا کوشش کوي چې دغه د هنرمندانو د فنکارانو دغه ستونزې دغه حکومتي چارواکو سره په ګډه باندې د دغه مسلو د حل کوشش وکړي. خو ګلزار لالا دغلته ګیله کوي چې موږ سره دغه قامپرست ګوند هم دغه مسلې هوارې نه کړې. ګلزار لالا ډېر وړاندیزونه او مشورې دغه حکومتونو له ورکړې، خو تر دې دمه عملي کار پرې هېڅ چا هم نه دی کړی. په آخر کې استاد په دې خبره زور راوړو چې اوس به خامخا موږ له یو کېدل وي او کله چې موږ یو موټی شو او یو اواز شو نو دلته به ژوند هم کولی شو او روزګار هم. سایل صاحب ډېر ښه فرمایي چې که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي، د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دې تل اباده وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. سلامونه احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم در سره. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما د دغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل، همدغه ریپورټ دوام لري. د هغې چې نن کومه درېیمه فنکاره ده، کومه درېیمه هنرمنده ده، ایمن اوداس، د هغې په اړه به نن ستاسو سره د هغوی په ژوند، د هغوی په شخصیت، د هغوی په کار زیار، د هغوی په سندره باندې به خبره کوو. نو د ایمن اوداس تعلق د ضلع مردان تخبای کلي سره و. دا نه یوازې سندرغاړې بلکې ډېره ښه شاعره هم وه. کوم چې د کال 2007 نه هم یو خطرناک ترین دور و، د جنگ دور و، پښتونخوا کې هر طرف ته حالات خراب و. په دغه خطرناک ترین دور کې هم ایمن اوداس د سور او تال غږ ژوندی ساتلی و. دا هغه وخت و چې ډېر سندرغاړي له فن د دنیا نه ډډیته شوي وو، ولې ځینې د ملک نه بهر تلي وو. ډېر هنرمندان په دغه جنگ کې یا خو تر خپلو کورونو محدود شوي او یا یې دغه هیواد دغه ملک پرېښی او بهر ملکونو ته تلي وو. ایمن اوداس تعلیم یافته جینۍ وه او په شعر ښه پوهېده. سندرې یې لږې وې خو ډېرې ښې دي. د هغې د سندرو تعداد محدود دی ځکه چې هنري سفر یې ډېر زیات کم و. هنري سفر او دغه په ژوند کې چې ورسره څه سختې او څه کشالې ورته مخې ته راغلې وې، نو دغې د وجې نه د هغې هنري سفر لږ و، خو ډېرې ښې سندرې ویلې دي په لږ وخت کې. د هغې هم دغه سندره زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینه، د جانان مینه عجیبه ده بیا به نه کوم مینه. دغه سندرې ایمن اوداس د شهرت لوړو څوکو ته ورسوله. دې سره سره د هغې په نورو مشهورو سندرو کې مړه شوم اشنا خو په ژوندو کې اوسم، جانانه ستا په وسوسو کې اوسم، بې لوزه دروغجنه د لوزونو نه منکره او جانان راویښومه مشهورې سندرې وې، کومې چې نن هم لاجواب سندرې بللی شي. د دې سندرې د غم او درد نه ډکې سندرې وې. د ایمن اوداس چې کومې سندرې وې نو په دې کې به د غم، درد او داسې د افسوس نه ډکې سندرې به وې. همدغه رنګ چې د غم او درد نه دې سندرې ډکې وې، خو ریپورټونه هم دغه وایي چې د ایمن اوداس ذاتي ژوند له ډېرو کشالو او ستونزو سره مخ و. له دغې وجې نه د اثر چې کوم دی د دې په لیک باندې هم شوی او د دې په سندره باندې د دې د ژوند اثر شوی و. خو ولې د ایمن اوداس د هنري ژوند سفر ډېر زیات لڼو. ویل کېږي چې د هغې وروڼو نه غوښتل چې ایمن اوداس ته سندرې ووایي، خو له نوم ګټلو وروستو هغې خپل سندریز سفر ماتول نه غوښتل. هغې دغه سندریز سفر له دوام ورکول غوښتل، دغه سفر یې نه غوښتل چې هیڅ کله مات شي. ایمن اوداس د اپریل میاشت 28 نیټه کال 2009 کې پېښور کې خپل وروڼو وژلي وه او دغه رنګ پښتو موسیقي او د پښتو د موسیقۍ دنیا له یوې بلې ځلانده هنرمندې ده محرومه شوه. دغه د ژوند اخیره ورځ وه. استاد نظیر ګل چې قریبا 40 کاله د پښتو موسیقۍ تړون وکړو او سلګونه شاګردان لري. د ایمن اوداس په اړه باندې ما د استاد نظیر ګل سره رابطه کړې وه او د هغه نه مې هم د ایمن اوداس د ژوند او د هغې د کار زیار په اړه باندې پوښتلي وو. نو استاد نظیر ګل سره چې کله ما خبرې کولې نو هغه څه دا ډول را سره خپل احساسات شریک کړل. ایمن اوداس هم د نظیر ګل استاد شاګرده وه او د هغې په کامیابۍ کې د استاد محنت پوره شامل و. استاد نظیر ګل خپلو خبرو کې وویل چې د ایمن اوداس غږ له نورو ښځینه سندرغاړو نه جدا و. دا هغه دعوه کوي استاد نظیر ګل چې د نورو ښځینه سندرغاړو نه د ایمن اوداس غږ بیخي جلا و. د دې په اواز کې بیس و، دروند اواز و، کوم چې د غزل دپاره جوړ و.
استاد وایي چې ایمن اداس په سور پوهه جنۍ وه، په سور باندې بیخي پوهه او یو تکړه هنرمنده وه او په اواز کې د فریده خانم او اقبال بانو په شان درد و. دا خبره استاد نظرګل د دې خبرې دعوه کوي چې د خدای بخلي ایمن اداس په غږ کې د فریده خانم او اقبال بانو په شان درد و. دا یاد وساتئ. نظرګل استاد د ایمن اداس مرګ د پښتو ادب او پښتو موسیقۍ لپاره لوی زیان بولي. نو ملګرو دغه د ایمن اداس په اړه چې کوم خبرې وي، کوم د استاد نظرګل خبرې وي او کوم چې زما څېړنه وه هغه مې ستاسو سره شریکه کړه. انشاءالله په بل ریپورټ کې به ستاسو سره، په بله ویډیو کې به ستاسو سره د یوې بلې هنرمندې په اړه باندې خپل احساسات او خپل دغه کار شریکوم. تر هغه دمه اجازت راکړئ. د الله په امان. لکه تسبیح د چا د تار د دانې قید کې نه یم، لکه تسبیح د چا د تار د دانې قید کې نه یم، ما لکه ساز اوتې له تاره زندګي کړې ده. سلامونه احترامات ملګرو، د رحمت شاه سایل صاحب د دغه خوندور شعر سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مشي درته وایم. هیله ده چې روغ جوړ به او د ژوند نه به ښه خوندونه اخلی. ملګرو زما دغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل کم چې په پښتون ګزټ باندې پبلش شوی دی او ډېرو ملګرو به کتلی هم وي. ملګرو د دغې ریپورټ چې کومه څلورمه هنرمنده ده یاسمین ګل په کوټه کې په کال 2010 کې وژلې شوې وه. نو د یاسمین ګل په اړه دغه ریپورټ ستاسو سره شریک کومه. د نومبر میاشت کال 2010 کې 25 کلنه ولسي سندرغاړې یاسمین ګل په کوټه کې وژل شوې وه. د یاسمین ګل پلار د دې د قتل دعوه د دې د خاوند په اوښې، یعنی په اردو کې چې ورته بهنوي وایي، په هغه باندې د دې د قتل دعوه کړې وه. یاسمین ګل ته د دې په ولسي سندرو شهرت حاصل و او د افغانستان په شمول مختلفو ملکونو ته د سفرونه کړي وو، هلته د خپل فن مظاهرې کړې وې. یاسمین ګل د اواز د خوږوالي سره سره ښکلې څېره هم لرله. اواز خو یې ښکلی اواز ډېر زیات زړه پورې او خوږ اواز و، خو هغه الله پاک ډېره ښکلې څېره ول هم ورکړې وه. نو دغې سره کاکړی غاړې چې به یې کله زمزمه کړې نو انسان به یې له ځانه سره ډېر لرې یوړو، لکه داسې جادوګر اواز و، داسې جادو و د هغې په غږ کې. یاسمین ګل قریبا د پښتو شاعرۍ پر ټولو اصنافو باندې تبازمایي کړې ده او ځانګړې کامیابي ترلاسه کړې ده. یعنی غزل، ټپه، سندره، بدلې او چې کومې کاکړۍ غاړې دي مشهورې، دغه ټولې دی ویلې دي یاسمین ګل او یوه پیغله هنرمنده وه چې د 25 کالو په کوټه کې وژل شوې وه. د دغې په اړه باندې ما کوشش کوو چې له د یوې ښځینه سندرغاړې سره خبرې وکړم او د هغې چې کوم هغې ته کومې ستونزې دي د دغې به حل څه وي او د هغوی احساسات څه دي. نو د نن دور په پښتنو ښځینه سندرغاړو کې د غزل تر ټولو لویه هنرمنده، کله چې هغه غزل وایي نو انسان وایي چې بس اورېدی مې. او دغه هنرمنده زه تقریبا د کال 2015 نه پیژنم او بیا په کال 2014 کې له هغې سره چې کوم زما ملاقات و، یعنی دغه خبرې خو خیر بیا به شریکوم. خو دغې هنرمندې سره ما رابطه کړې ده او د دغې نامه ده مینا ګل. مینا ګل ډېره لویه هنرمنده ده. د مینا ګل سره چې زما رابطه وشوه نو هغې وویل چې د فنکارانو او هنرمندانو وژنه دا یو ډېر بد عمل دی او په دغې باندې هغې د غم څرګندونه وکړه، یو داسې خفګان یې ظاهر کو. نو هغه وایي چې په دې لړۍ کې زیاتره زنانه سندرغاړي په نښه کېږي، زنانه فنکارانې
هغه په دې کې په نښه کیږي. ولې چې زنانه زموږ په معاشره کې ډیره بې بسه طبقه ده. دا مینا ګل وایي څوک د غیرت په نوم او څوک د پښتو په نوم وجنې لګیا دي او دا یو سلسله را روانه ده. دا نن نه ده، دا یو ډیره اوږده لړۍ ده چې د پښتو او د غیرت په نامه دغه زنانه فنکاران او هنرمندانې وجل کیږي. د مینا ګل وینا ده چې زه خپله هم له ډیرو مشکلاتو سره مخ یم. کله چې کنسرت یا ریکارډینګ لزم نو ډیره یریږم ځکه چې په چا هم اعتبار کولی نشم، ځکه په دې وخت کې به څوک په چا باندې صحیح دوبار وکړي. بیا چې زنانه هنرمند دی او هغه د دې ځای نه روانېږي یو بل ښار ته ځي، سفر کوي، هلته د هغې ریکارډینګز وي، د هغې کنسرټ وي، د هغې نور څه داسې محفلې وي چې په هغې کې هغې له د خپل فن د لارې مظاهره کولی، خو هغه یریږي، هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ د هغې لویه وجه دغه ده چې هغوی ته دغه هنرمندې لکه یاسمین ګل چې وجل شوې ده د هغوی دغه یره په زړه کې ده، نو په دغې وجه په چا باندې وایي اعتبار هم نشم کولی. وایي چې د اسلام آباد نه تر پېښوره تګ راته هم ګران شوی دی، خو څه وکړو اوس خو له موسیقۍ سره تړلی شوي یو، پرېښودی هم نه شو. مینا ګل دغه وایي چې لکه د یو ښار نه بل ښار ته سفر کوم خو ډېر مشکلات وي راته، یریږم هم، خو اوس به د موسیقۍ سره تړلی شوی یم. هغې راله نامه راکړې ده، هغې راله شهرت راکړی دی، په هغې باندې ما پېژندګلو موندلې ده، نو اوس دغه فن پرېښودی هم نه شو. البته ولس له تحفظ ورکول د حکومتونو کار دی. دغه زړه خبره ده، دغه چغې خو د ډېر وخت نه وهلی کېږي چې حکومت به د خپل چې کم ولس دی هغوی ته تحفظ ورکول دا د حکومتونو کار دی، خو چاته یې وی چاته یې نه وی، لکه په یو وخت چې واورئ په بلې وباسئ. دغه خبرې دي، دا خو د مینا ګل د خولې خبره ده چې تحفظ ورکول دا د حکومتونو کار دی او بیا فنکاران خو د قام سفیران وي، نو باید چې د دوی تحفظ یقیني کړی شي. ګوره یوه ژبه یو کلتور دا هله طریقې کوي چې په هغې کې فنکار محفوظ وي، ځکه چې فنکار، هنرمند، لیکوال دا یو داسې حساسه طبقه ده چې دې ته د معاشرې سترګې ویلې کېږي. دا د معاشرې هر هغه څیز په ګوته کوي چې هغه هیڅوک نشي لیدلی. کله چې د یو قام د عام ولس ذهن کار چرته پرېږدي، نظر کار پرېږدي، نو د هغه ځای نه د یو لیکوال، د هغه ځای نه د یو هنرمند سوچ شروع شي، د هغوی نظر کار شروع کړي. او دغه ټول څیزونه دا فنکاران او هنرمندان چې کوم دی دا موږ ته په نښه کوي. نو پکار ده حکومتونو له هم لږ سترګې غړول پکار دي چې دغه خلکو تحفظ یقیني کړي. ډېره مننه. ژوند که مې یو سلګی هم پاتې و ټپه مې کړه، یو تار د ګریوان په ګوتو راغی نو نغمه مې کړه، او ما نه خو حالاتو سربازي غوښته ومې کړه، خپل نصیب مې دا وکړو که تاوان مې کو که نه مې کو. سلامونه، احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم. هرکلی درته کوم، په خیرانلی درته وایم ملګرو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه د یو ریپورټ او دغه ویډیوز دغه سلسله ما شروع کړې ده. دغه ریپورټونه تاسو سره وخت په وخت شریکومه. 13 کاله کې د 14 پښتنو چې کم قتل شوی دی په دغه اړه باندې تقریبا یو 4 ویډیوز ما تاسو سره شریک کړل، او په دغه باندې چې کم دی د ډیرو ملګرو د ستاینې میسجونه راغلل، ډیرو ملګرو کالونه هم ماته وکړه، رابطې وکړې چې دا یو ډېره ښه سلسله ده. بېګا زه پر اقرار هم زما په دغه ویډیوز باندې ووایي چې ګرانه ډېر غټ کار دې شروع کړی دی. رفیق جان، نیاز علي، قاضي عمران الله، داسې نور ډېر ملګري دي چې هغوی د دغه کار ستاینه کړې ده. ما سوچ کولو چې ملګري او دغه لیدونکي مینوال به وایي چې وقار بس د مرګ جوبلو دغه ریپورټونه را شروع کړي دي او څه د خوشحالۍ خبر نه راوړي. خو ملګرو ما سوچ کولو چې تر څو دا څیزونه موږ هایلایټ کړي دي، چې تر څو دغه موږ د واکدارو غوږونو ته رسولي نه، نو یقین وکړئ چې دا د مرګ جوبلو، دا د قتل و غارت دا سلسله د ماتېدو نه ده، دا به هم دغه شان روانه وي. خو کېدی شي زه خپله دا سوچ کوم که زما د یو ویډیو نه، زما د یو ریپورټ نه
دا ښېګړه کیدی شي د چا په ښه باندې راتلی شي نو دا به ډېره زیاته ښه وي ځکه چې که دغه د قتل و غارت او دغه د وژنو دا سلسله ودرېږي نو دا د پښتو ادب دپاره چونکې فنکاران او هنرمندان زموږ په پښتني سیمو باندې ډېر وژل کېږي نو دا به د پښتو ادب او د پښتو په ښېګړه باندې وي چې دغه مونږ دغه ریپورټونه راجوړ کړو د واکدارانو غوږونو ته دا خبره ور ورسوو نو کیدی شي چې تر ډېره حده باندې په دغه باندې قابو وموندلی شي. ملګرو د دغه ریپورټ نه ما تاسو سره تقریبا د 4 سندرغاړو یا د هنرمندانو فنکارانو ویډیو شریکې کړي دي چې په دغه کې وړومبی د غزاله جاوید ویډیو وه بیا پسې شبانه وه ورپسې بیا ایمن اوداس او یاسمین ګل دغه ویډیوز ما تاسو سره شریک کړی خو نن در سره د یوې بلې هنرمندې چې نوم یې دی ګلناز عرف مسکان دا کله وجلې شوې وه او د دې چې کوم هنري سفر دی په دغه باندې به هم لږې ډېرې خبرې کوو. ګلناز عرف مسکان پېښور صدر سره نږدې ګلبرګ سیمه کې میشته د پښتو ژبې سندرغاړې ګلناز عرف مسکان د جون میاشت په 19مه نیټه کال 2014 کې پېښور کې وژل شوې وه. د پولیس چارواکو تر مخه دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د شپې ناوخته ګلناز د موسیقۍ له یوې دستورې نه کور ته ورسېده ځکه چې د موسیقۍ دا پروګرامونه دغه دستورې اکثر د شپې کېږي نو دا هنرمندان بیا په نیمو شپو خپلو کورونو ته بیرته ستنېږي نو پولیس وایي چې دغه پیښه دغه وخت مخې ته راغله کله چې هغه خپل کور ته د شپې ناوخته ورسېده له موسیقۍ او یوې دستورې نه. نو پولیس وایي چې په دې موقع د ګلناز سره کور کې د هغې رور خور او اوښه یعنې د خور خاوند هم په دغه موقع باندې موجود و ولې صرف ګلناز په دغه پیښه کې په نښه کړې شوې وه. ګلناز په دغه پیښه کې په نښه کړې شوې وه او دغه نور چې کوم د دې سره په کور کې وو د هغې رور خور او اوښې یعنې د خور خاوند په دغه پیښه کې هغوی ته هیڅ نقصان نه ورسېدلی. د ګلناز عرف مسکان د مرګ دعوه د هغې رور د ګلناز په پخواني خاوند ارشد کړې وه. ګلناز چونکې واده کړې جینۍ وه او دغه د فن او د هنر سفر یې هم ډېر زیات ډېر کار یې نه و کړی خو بیا هم څه نوم یې پیدا کړی و او په دغه موسیقۍ په میدان کې کار کولو لګیا وه. د یادونې ده چې د ګلناز او ارشد ترمنځ ارشد د دې خاوندو د ارشد ترمنځ په ذاتي معاملاتو باندې تاوتریخوالی راغلی و چې په نتیجه کې ترې ګلناز طلاق اخیستی و. ګلناز د خپل خاوند ارشد نه طلاق اخیستی و او بیا چې کله دا ووژل شوه په دې باندې حمله وشوه نو د ګلناز ورور بیا په د ارشد باندې دعوه وکړه چې دا ده وژلې ده. خیر حقیقت څه دی هم دغه سلسله ما چې تاسو ته څنګه مخکې ووې د هنرمندانو د فنکارانو د قتل دا سلسله ده هم په ننني ریپورټ کې در سره یو بله هنرمنده یو بله اداکاره ده د هغې په اړه در سره هم دغه لنډی شان ریپورټ دی او دا هم ستاسو سره شریکوم. دا به هم د دې ریپورټ برخه شي چې مسرت د پښتو سي ډي ډرامو اداکاره وه او مسرت کال 2015 کې د اګست په 18مه نیټه نوخار کې وژل شوې وه. د اګست 18مه نیټه وه او کال 2015 و چې په نوخار کې دغه د سي ډي ډرامو اداکاره وه مسرت دا وژل شوې وه. دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې اداکاره خپل ګاډي کې د سودا په غرض بازار ته روانه وه. دا په هغه وخت کې په نښه کړې شوه کله چې دا د سودا په غرض یعنې د کور د امروزه څیزونه یې راوړه د خوراک څیزونه د نور چې د کور د ضرورت څه څیزونه دي د هغې دپاره لاړه بازار ته او په دغې موقع باندې د مسرت سره د مور هم په ګاډي کې موجود وه. دا یوازې نه و په دغه موقع باندې خپله ګاډی ډرایو کولو او مور ورسره موجود وه چې بازار ته روانه وه. د نوخار شوبره چوک ته رسېدو سره سم موټر سایکل سواره کسانو د دوی په ګاډي باندې ناتاره ډزې وکړې. موټر سایکل باندې کسان راغلل او دوی په ګاډي باندې ډزې وکړې چې پکې مسرت ډېره یعنې شدید او مور یې معمولي زخمی شو. په دغې ډزو کې یعنې چونکې مسرت په نښه کړې شوې وه نو هغه پکې ډېره زیاته زخمی شوې وه او مور یې هم بیا دغې پیښه کې معمولي غونته زخمی شوې وه.
دواړه زخمیان په موقع باندې هسپتال ته منتقل کړي شوي وو چې پکې مسرت حق رسېدلی او مور یې بچ پاتې شوی وه. په مسرت باندې ناتاره ډزې شوي وې، د هغوی په ګاډي باندې ناتاره ډزې شوي وې. نو په هغې کې چونکې مسرت په نښه کړې شوې وه، مسرت بیا په هسپتال کې چې کوم دی مړه شوه او مور یې معمولي زخمي وه، د هغې هم پټۍ وغیره وکړې شوې. بیا پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه درج کړې وه او د مسرت د مور نه بیان هم اخیستی و. نو په هغې بیان کې چې کوم دی د مسرت مور پولیسو ته خپل بیان کې په ډاګه کړې وه چې د مسرت هیڅ چا سره هم ذاتي یا خانداني دشمني نه وه. دا خبره د مسرت مور په ډاګه کړې وه. نو چونکې که د چا سره خانداني دشمني نه وه، د ذاتي دشمني نه وه، خو یوه اداکاره وه، یو فنکاره وه، نو کیدای شي په دغه غرض یا په دغه کې ور په دغه چپو کې هم یا په دغه لمبو کې مسرت هم وسوځېده او لاړه او د دنیا او د ژوند د سپرلو نه یې لاسونه واخیستل او دغه سترګې پټې کړې. خو ملګرو، ما چې څنګه وختي ووې، تاسو کولی شئ چې زما د دغه یوټیوب چینل د لارې دغه ریپورټونه د ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو چې دا زیات نه زیات خلکو ته رسېدلی نه وي. تر هغه د مزه نه ګڼم چې د دغه قتل و غارت او د دغه وژنو دا سلسله به ماته شي. دغه سلسله ماتول دی، موږ له په دې باندې کار کول دی، موږ له دا میسیج تر ډېر لرې رسول دی، تر د واکدارانو غوږونو ته رسول دی، تر ډېرو لویو خلکو غوږونو ته رسول دی چې دا سلسله ماته شي او زموږ دا کار په ښېګړه راشي، د دې ولس په ښېګړه راشي او د دې خاورې په ښېګړه راشي. ډېره مننه، ډېره مننه. ښاد اوسئ، آباد اوسئ. د لوی الله په امان. څوک یا شر له بلې څوک ترې لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري، داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. سلامونه، احترامات ملګرو. وقار علي شاه دریاب یم در سره او د خدای بخلي صاحب شاه صابر صاحب له دغه شعرونو سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مشي درته وایم. هیله د ملګرو چې روغ جوړ به او سلامت به الله مو راته سلامت او چمتو لره. ملګرو، له دغه ریپورټ څخه نن ستاسو سره یو بل هنرمند شریکوم. تیر 10 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل دغه عنوان دی د دغه ریپورټ. خو په دې کې چې کوم 15 دینو دا زنانه دي او یو پکې نارینه سندرغاړی وژل شوی دی. دغه نامه ده درویش. دغه ریپورټ در سره شریکوم. هیله د ملګرو چې دغه تیرو ریپورټونو نه به هم تاسو دغه به تاسو کتلی وي او یقینا تاسو به خوښ شوي وي. دلته نه صرف زنانه بلکې نارینه سندرغاړي هم په نښه کړې شوي دي. په وژل شوي پښتنو سندرغاړو کې یوه نامه د درویش هم ده. درویش د صوابۍ اوسیدونکی و او د 20 کالو نه زیاتې پښتو موسیقي کړې وه. په میداني پروګرامونو کې درویش یو پیژندلی نوم و چې د احمد ګل استاذ په شمول د نورو لویو هنرمندانو سره په مختلفو موقعو د فن مظاهرې کړې وې. د صوابۍ یو لوکل د دغه ځای سندرغاړی و چې د خلکو په ودونو خادو کې به د خپل فن مظاهرې کولې او ډېر داسې هنرمند و چې د ځایي خلک به هم اکثر د موجودګۍ نه بغیر به هغوی خپل ودونه خپلې خوشحالۍ نیمګړې ګڼلې. نو په مقامي کچ درویش تر ډیره حده مقبولو چې ځایي خلک به د ده د اواز او موسیقۍ نه بغیر، څنګه چې ما وختي دغه خبره وکړه چې ځایي خلکو به د ده د اواز او موسیقۍ نه بغیر خپله خادي نیمګړې ګڼله. درویش ډېر عاجز طبیعته او ملنګ انسان و. د په ټپو او مصرو کې د ځانګړي انداز له کبله نامه ګټلې وه او نن هم د ده خوندي سندرې مینوال د زړه په غوږو اوري او پرې مینه ماتوي. یعنی بلا کار یې کړی دی، ځکه چې په تقریبا چې 20 کاله ته پښتو موسیقۍ له ورکې نو هغه لږ وخت نه دی، بلا وخت په دغه میدان کې کار کړی دی
او ډېر څیزونه داسې سندرې ټپې مصرې غزلې دای خوندي پراته دي نن هم خلک هغه اوري او پرې مینه ماتوي. د کال 2014 نومبر میاشت کې دا د کال 2014 خبره ده. د نومبر میاشت کې یوه شپه درویش د موسیقۍ له دستورې نه واپس کور ته روانو چې لاره کې بامخیل بایپاس سره ووژل شو او د ژوند د سپرلو نه یې لاسونه واخیستل. دغه پیښې اکثر د دغه هنرمندانو سره د شپې په تیاره کې دغه پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تیره ګلناز ورپې مسکان په هغې باندې هم د شپې حمله شوي او داسې نور یو شمېر هنرمندان فنکاران سندرغاړي. خیر بیا چونکې د احمد ګل استاد او داسې نورو هنرمندانو سندرغاړو سره یو ځای په میدانونو باندې سندرې ویلې وې نو ما کوشش وکړو چې زه د استاد احمد ګل سره خبرې وکړم او د هغه نه وپوښتم د هغوی احساسات د درویش په اړه. نو ما د احمد ګل استاد سره رابطه وکړه. احمد ګل استاد چا چې 53 کاله پښتو موسیقي وکړه. 53 کاله ډېر لوی عمر دی پښتو موسیقۍ له ورکړو او په 80 کاله کې خلک ریټایر کیږي نو 53 کاله ډېر لوی عمر دی. الله دې استاد احمد ګل او سلامت لري چې دغه شان د پښتو ژبه د پښتو دغه سندرې پې ژوندی وي ځکه چې دا هنرمندان دا فنکاران دا ډېر بې ضرره خلک وي نه د چا بد خوښوي او کوشش کوي چې د مینې تبلیغ وکړي او په دغه کې تر ډېره حده داسې خلک دي چې هغه کوشش کوي چې چاته ته نقصان ونه رسي چې چاته ته ګټه نه رسي نو هغوی چاله نقصان هم نه ورکوي. نو د احمد ګل استاد چې زما کمې خبرې شوي دي دغه ستاسو سره شریکومه. احمد ګل استاد وایي چې درویش څو محفلونه ما سره یو ځای کړي وو خو زه نه ګڼم چې د ده په وجنه کې د سندرې لاس دی. دا دومره زبردسته خبره ده دومره وزني خبره ده چې زیاتره خلک یعنی دا ذهن جوړ شوی دی چې دا خلک سندرې وایي دا خلک دادي دا خلک دادي مختلف نمونه ولا ورکوي او پرېږده چې دا ووجل شي. خو دلته احمد ګل استاد دومره د کار خبره وکړه چې وایي زه نه ګڼم چې د درویش په وجنه کې به د سندرې لاس وي. کیدی شي چې دا د څه ذاتي کشالۍ له کبله په نښه کړی شوی وي. نو سندره کله هم څوک نه وجني. سندره خو د مینې تبلیغ دی. سندره خو د یو بل سره د یو ځای کېدو د یو بل سره د خلوص یو پیغام دی. نو دغه وزني خبره دا زما په زړه لګېدلې او ډېر زیات خوند مې ترې اخیستی و د دې خبرې نه او څه نورې خبرې مې ورسره شوي وې د احمد ګل استاد سره. په هغې کې دی وایي چې د فن او د هنر سره تړلي خلک د مینې استازي وي. دا خو د مینې نمایندګان وي استازي وي سفیران وي د مینې او د خپلې ژبې او د خپل کلتور سفیران وي چې هر ملک ته لاړ شي نو هم په دغه خپله ژبه باندې په دغه خپله پښتو موسیقۍ باندې د خلکو زړونه ګټي او دغه پیغام تر دنیا رسي. نو دی وایي چې د فن او هنر سره تړلي خلک د مینې استازي وي او که چا سره یې سلک ډېر خفګان وي نو پکار ده چې روغه جاړه وکړي نه چې ژوند د لاسه ورکړي. دا هم ډېر د کمال خبره ده. ګوره استاد وي استادان چې خبره کوي نو هغه به ته لکه داسې د زړه په غوږو به یې اورې. دا ډېر د کمال خبرې دي. وایي که خیر که د چا سره داسې په کور کې هم یو دوه لوښي جنګي که نه نو که دغه هنرمندانو یا فنکارانو د چا سره داسې لږ ډېر څه خفګان وي نو پکار ده چې هغوی روغه جاړه وکړي نه چې ژوند د لاسه ورکړي. ژوند خو ډېر زیات خوږ دی او چې دا د لاسه ورکړی خو بس بیا هر څه لاړه په سیند لاهو شو نو ژوند به د لاسه نه ورکوئ. پکار ده چې مینه وکړو د یو بل په کار راشو د یو بل سره کومک وکړو او پښتنو ته هم دغه پیغام دی چې خپل کلتور خپل تاریخ وپېژنئ خپل استادانو پېژنئ خپل فنکارانو او هنرمندانو پېژنئ. که دغه تر څو تاسو دغه خلک نه وي پېژندلي خپل اتلان وپېژنئ چې دا هم نه وي پېژندلي په خدای چې خلک هم د خپلو لاندې کوي او هم دغه شان
ستاسو سره به دغه زیاتی او دغه بد سلوکونه کیږي. خو موږ له پکار ده چې لږ سوچ وکړو په دې خبرو باندې. دا ډېرې زیاتې ضروري خبرې دي. مینوالو دا و د درویش په اړه باندې دغه وړوکی شان ریپورټ. هیله ده چې ستاسو به خوښ شوی وي. تر بل ریپورټ او تر بل ویډیو خپل کوربه وقار شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان. دا نه زما جنگ دی جانان او نه ستا جنگ دی، دا د یو دوو قاتلانو د انا جنگ دی. ما د روانې صدۍ هره پاڼه واړوله، چرته د خان جنگ دی او چرته د مولا جنگ دی. سلامونه احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم در سره. هیله ده چې روغ جوړ به یې. د عبدالحمید زاهد صاحب د خوندور شعرونه مې در سره په شروع کې شریک کړل. هم د دغې سره تاسو ته ستړي مشي وایم. ملګرو د دغه ریپورټونو سلسله لا دوام لري او نن د انم اورپیانوشې په اړه ستاسو سره دغه ریپورټ شریکوم. ملګرو د انم سبا تعلق د کاټلنګ مردان سیمې سره و. دا د کال 1993 مارچ میاشت په 15مه نیټه زیږېدلې وه. د کاټلنګ سره تعلق او په 1993 کې دا زیږېدلې وه. د وړوکوالي راهیسې د شوبز له دنیا سره ډېره مینه لرله. د کورنۍ لخوا یو شمېر ستونزو باوجود هم دې فنکاري حوصله ونه بایلوده او په لږه موده کې یې د رقص او اداکارۍ د لارې ډېر شهرت ترلاسه کړو. څوک هغې ته په لارو کې خندان اچول کېدل، خو بیا هم هغې د شوبز له دنیا سره مینه لرله او ډېره یعنې حوصله یې ونه بایلله او خپل کار جاري وساتلو. په لږه موده کې هغې نامه پیدا کړه. د وژنو په دې لړۍ کې انم اورپیانوشې هم د پیغلتوب په جوبن کې د مرګ ښکار شوه. 40 کلنه انم اسلام آباد کې د کال 2019 مارچ میاشت په 14مه نیټه قتل کړی شوی وه. دا کال 2019 او د مارچ میاشت وه 19مه نیټه وه چې دا 40 کلنه انم اورپیانوشې ووژل شوه. کله چې د انم مړی کلي ته یوړلی شو نو د کورنۍ خلکو ترېنه انکار وکړو چې له کبله یې ځایي سماجي کارکونانو د هغې جنازه وکړه او د شپې په تیاره کې خاورو ته وسپارلی شوه. په دې خو زه نورې خبرې نشم کولی. خیر په دې باندې تاسو خپل هم سوچ وکړئ چې دا څه دي څه نه دي. خیر تاسو خپله هوښیار خلک یې، په دې باندې تاسو کولی شئ چې لږ د سړو دماغونه کار واخلئ. د پولیس ریپورټ تر مخه سردار شفقت نومي پراپرټي ډیلر د دې په وژنه کې ککړ ګرځولی شوی و. شفقت دغه فنکاره یو ذاتي دستورې ته بللې وه. ولې د دستورې وروستو چې کله انم اورپیانوشې د پیسو غوښتنه وکړه نو شفقت ترېنه انکاري شو. د شفقت په دې عمل انوشې د قانوني کاروایۍ دړکه ورکړه. که ته مال پیسې نه راکې خو ما سره قانوني لار هم شته، زه به دغه لار خپله کم. نو د دغې قانوني کاروایۍ دړکې ورکولو وروستو د دغې په نتیجه کې شفقت د خپل دوست وقار په لاس دغه فنکاره ووژله. د پولیسو پر وخت کاروایۍ وروستو دوه ملزمان شیرباز او افتخار گرفتار کړی شوي وو. ولې د وقار په نیولو کې ناکامه شوي وو. پولیسو دغه دوه ملزمان نیولي خو یو تن هغه د موقع نه تښتېدلی و. ریپورټونه وایي چې د تفتیش دوران شیرباز په ډاګه کړه چې دوی ته د لوی رقم لالچ ورکړی شوی و چې دوی ته به په دغې عمل ډېرې زیاتې پیسې ورکړی کېدې. د انم اورپیانوشې په وژنه کې 3 نور کسان چې سردار جاوید، سردار اعجاز او چودري قیصر نومیږي هم پوره لاس لرلو. نو دا یو داسې عمل دی چې
د یو انسان وژنه دا د ټول انسانیت قتل دی. دا خو موږ له زموږ اسلام زموږ مذهب موږ ته دغه خبره کوي. نو که په دې خبرو باندې موږ سوچ وکړو، ځکه چې یو څو ورځې ژوند دی، دا ژوند هم ډېر زیات لنډ دی، که 80 کاله دی، که 80 کاله دی، که 80 کاله دی، خو دا دومره زر تېرېږي د سترګو په رپ کې چې انسان خبره هم نشي. او چې بیا په دغه لنډ تنګ ژوند کې هم موږ د یو بل د وینو تږي یو، موږ یو بل وژنو. دا زما په خیال ډېر غیر انساني او پرېوتی عمل دی. نو الله دې وکړي چې موږ نور د دغې مرګ ژوبلو نه رابهر شو او مینه شو، د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل سره کومک وکړو، د یو بل مرسته وکړو، د یو بل په کار راشو. ملګرو دغه د نفرتونو تیغې به ویستل وي او د مینې ګلان به کرل وي. تر بل ریپورټ، تر بل ویډیو خپل کوربه وقارلي شاه دریاب له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان. مونږ پښتنو پر خپل وجود په خپله ختم کړه، خدایه ټوپک اوسېځې په اور د ګردنو سره، او خدایه ور په غاړه کړې ټوپک ورته د ټول عمر، څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره. سلامونه، احترامات ملګرو، وقارلي شاه دریاب یم. هیله ده چې روغ جوړ دی، الله مو راته سلامت لره. ملګرو د هنرمندانو فنکارانو د وژنې چې کوم دغه ریپورټ دی، دغه څېړنه ده، دا د کال 2009 نه واله تر کال 2019 پورې تقریبا 14 هنرمندان فنکاران وژل شوي دي. او وخت په وخت زه دغه هڅه کوم چې ستاسو سره دغه واړه ریپورټونه د یو فنکار، د یو هنرمند په اړه شریک کړم. ملګرو نن در سره یو بله هنرمنده، یو بله فنکاره ده چې برېښنا نومیږي. د برېښنا په اړه ستاسو سره دغه وړوکی شان ریپورټ شریکوم. دا د کال 2018 خبره ده. د کال 2018 د جنورۍ په 9مه نیټه برېښنا نومي فنکاره ووژل شوه. د چا تعلق چې د پېښور یکتوت علاقې سره و. په دې پېښه کې له برېښنا سره د هغې پلار هم په حق ورسېد. د برېښنا د مرګ دعوه د هغې په یو مین علي اکبر افریدي باندې شوې وه، څوک چې د برېښنا سره د واده کولو خواهشمند و. خو ولې د برېښنا او د هغې له کورنۍ د انکار له کبله دغې تن برېښنا ووژله. برېښنا په مقامي کچ ډېره مقبوله وه. دا د سټیج پروګرامونو او د رقص لپاره د دې یو ځانګړې پیژنګلو وه او په مقامي کچ ډېر زیات مینوال لرل. خو د دې فنکارانو، هنرمندانو، د دوی چې دا کمې پیښې ورسره مخې ته راځي، کم خلک ورسره دغه بده رویه اختیاروي، نو په دې کې صرف د دغه خلکو قصور نه دی، په دې کې زیاتره د دغې فنکارانو هم خپلې غلطۍ شاملې وي. باید چې مونږ د احمد ګل استاد په خبره باندې عمل وکړو چې مونږ د خلکو سره خپلې رویې سمې کړو، او د چا سره سلک ډېر تعلقات خراب هم وي، نو پکار ده چې مونږ د هغوی سره روغه جاړه وکړو، نه چې ژوند د لاسه ورکړو. روغه جاړه ښه ده، معافي ښه ده، خو دا نه ده چې مونږ ژوند د لاسه ورکړو. ملګرو دغه د برېښنا په اړه باندې ریپورټ و چې وژل شوې ده، و یاري د زور خبره نه ده، جانان ته وایي چې خوله سمه خوځوینه. ملګرو د دغې سره سم یو بل ریپورټ هم ستاسو سره شریکوم. سنبل ده. سنبل د مردان یو مقامي 22 کلنه فنکاره. سنبل هم د کال 2018 فروری میاشت په 3مه نیټه شیخ ملتون کې قتل کړی شوې وه. د برېښنا واقعه په جنورۍ کې مخې ته راغلې وه او د دغې پسې بیا فروری کې سنبل قتل کړی شوې وه. د ریپورټونو تر مخه سنبل یو پروګرام کې د ګډون نه ډډه کړې وه چې له وجې ژوند د لاسه ورکړو. دا هنرمندان فنکاران څوک خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي، ځکه که
تا ته د یو پروګرام کې د شرکت لپاره بلنه درکړې شوه ستا زړه نشته بس خبره ختمه خو بیا که د دغې فنکار یا هنرمند زړه نه وي او داسې زورور خلک وي چې ځان ته څه وایي او په حقیقت کې هغه د انسانیت نه پریوتې خلک وي نو هغه بیا په زور زبردستی باندې هم دغه فنکاران هنرمندان دا خپلو مجلسونو له بیایي خو چې بیا هم ورسره لاړ نشي نو د هغوی اکثر دغه هنرمندان یا دغه فنکاران دا وولي دا ووژني دا په نښه کړي د دوی ژوند ته نقصان ورسوي د دوی کورنۍ ته نقصان ورسوي دا ډېر بد عمل دی د انسانیت نه پریوتی عمل دی باید چې موږ هم د دغې نه ډډه وکړو لږ خپل ضمیر به هم تاسو ملامته کوي چې دا موږ څه کار کوو خو خیر دغه خلک ضمیر هم نه لري ملګرو دا هم تاسو ته ووایم چې سنبل خو لاړه د ژوند د سپرلو نه لاسونه واخیستل خو د هغې یو ماشوم زوی هم نیمګړی نیمه خوا پاتې شو چې بې موره یو ماشوم رالویږي د هغه ژوند او د هغه مستقبل به څنګه وي دا تاسو په دې باندې سوچ وکړئ ښه د سنبل د کورنۍ خلکو د دې په وجنه کې 3 تنان جهانگیر نقیب شاه او سابقه پولیس افسر نیم خټک ککړ ګرځولي په کومو چې په موقع باندې اف آی آر درج کړی شوی د سنبل په اړه باندې دا خبرې یو څو شریکوم ستاسو سره چې سنبل سټیټ ډانسر او ماډل وه اداکاره وه چې یو شمېر دستورو او ویډیوګانو ته یې د خپل فن ښکلاګانې بخلې وې د ډېر غربت او بېوسۍ له کبله دا فنکاره د کرایې په کور کې اوسېدله او خوشحاله ژوند یې تېرولو ولې دې بې حسه خلکو ترېنه ژوند او د ژوند حق وتروړلو ملګرو دا ډېرې یعنې پیچیده مسلې دي زموږ په ټولنه کې زموږ په معاشره کې چې اکثر په وړو وړو خبرو باندې موږ تماچې راوباسو موږ یو بل په چاړو وهو موږ یو بل ته نقصان وررسوو او په ډېرو وړو وړو خبرو باندې مرګونه او قتلونه کوو خو خدای ته وګورئ چې نور د دغې غلطو کارونو د دغې مرګ جوړو د دغې زه به تاسو ته څه ووایم په دغې څیزونو بس قلار شئ دنیا ډېره مخکې تللې ده خلک لاړه سپوږمۍ ته وخاته او موږ تر اوسه د دغې قصو قطارو د دغې لانجو نه یو راوتي نو الله دې وکړي چې موږ نور د دغې لانجو او د دغې قتل و غارت د دغې نفرتونو نه قلار شو د دغې نفرتونو تیغې به پرې کول وي او د مینې ګلان به کرل وي ملګرو هر څه به سم شي خو راځئ چې نن دا عهد وکړو چې که غلطي زموږ خپله هم وي نو پکار ده چې په معافۍ غوښتلو کې موږ تر ټولو وړاندې شو هم د دغې سره خپل کور به وقاره شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان سلامونه ملګرو تیر 10 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل کال 2009 نه واله تر کال 2019 پورې چې دغه یو ریپورټ ما یو ځای کړی دی دغه ریسرچ دی نو په دغه کې نن ستاسو سره یو بله هنرمنده یو بله سندرغاړې شریکوم څوک چې ریشما نومیږي نو راځئ چې دغه وړه شان دغه څېړنه یا دغه وړوکی شان ریپورټ یا دغه وړه شان هڅه تر تاسو در رسول غواړم وایي چې دلته د فنکارانو د وژنې سلسله لا ماته نه ده د کال 2013 اګست میاشت په لومړۍ نیټه نوشهره کالا کې بله هنرمنده ووژلې شوه دا هنرمنده ریشما وه څوک چې نه صرف د حسن په کالو ښایسته وه بلکې د اواز په خوږو هم ښه په تول پوره وه ریشما په دې هنري سفر کې بیخي نوې وه ولې د یو کال په هنري سفر کې یې ډېر شهرت وموندو
او ورسره د دې د واده هم 1 کال پوره شو. د کورنۍ خلک وایي چې دا واده د ښځې خاوند په خوښه شوی و، یعنی د مینې واده و. د واده نه لږه موده پس د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو چې له وجې ریشما د خپل رور کره اوسېدله. د دې خاوند چې فایده خان نومیږي دوبۍ کې مزدوري کوله. ملک ته د راتلو نه پس د ښځې خاوند راضینامه هم شوې وه، ولې دغه راضینامه د ریشما رور عبدالله یوه دوکه بولي او وایي چې فایده خان د ناجوړه پلار د پروسان په بهانه ریشما خپل کور ته بوتله او هلته یې ووژله. ریشما صرف یوه سندرغاړې نه بلکې ښه ماډله هم وه او مختلفو ویډیوګانو ته یې ښکلاګانې بخلې وې. هغې د خپل فن د لارې بهر ملکونو ته سفرونه هم کړي وو او تل یې د مینې په تبلیغ د خلکو زړونه ګټلي وو. روح یې ښاد. ملګرو، دغه شان یوه بله مقامي رقاصه ده چې سونیا خان نومیږي. د سونیا خان په اړه هم دغه ریپورټ شریکوم ستاسو سره. سونیا خان د پیښور مقامي رقاصه وه. د خپل هنر د لارې یې د پردو ودونو ښادو خوشحالۍ لاسې واکولې. دا د پیښور مشهوره رقاصه وه او قریبا په دې خاوره یې لږ تر لږه 15 کاله، یعنی د 15 کالو خدماتو احسان په دې خاوره پاتې دی. مصدق خان څوک چې د 400 اوسیدونکی دی، له سونیا خان سره یې د ډېرې مودې راهیسې تعلق و، ولې د دې دواړو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی پیدا شو نو د کال 2018 نومبر میاشت په 18 نیټه مصدق په سونیا خان ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه په حق ورسېده. مقامي پولیسو د پوسټمارټم وروستو د سونیا خان مړی د هغې کورنۍ ته حواله کړو او د ملزم خلاف یې FIR هم درج کړو. سلامونه ملګرو، دغه د فنکارانو د وژنو په اړه چې کوم ریپورټ و نو په دغه کې په 14 نمبر زموږ سره ده لبنا عرف ګلالۍ، د پښتو ډرامو، فلمونو او سټیج کم عمره ښایسته او مشهوره اداکاره ګلالۍ د روان کال فروری میاشت په 21 نیټه مردان کې وژل شوې وه. دا د کال 2019 خبره ده چې د فروری میاشت په 21 نیټه ګلالۍ په مردان کې وژل شوې وه. د ریپورټونو تر مخه لبنا عرف ګلالۍ د خپل خاوند نه ماړېژنه وه، خفه وتې او پیښور کې د خپلې خور سره اوسېدله. د دې خور زرکه وایي چې د ګلالۍ خاوند 2-3 ځله هڅه کړې وه چې ګلالۍ په خوله کړي، خو ولې ګلالۍ هغه سره رضا نه شوه. دی وویل چې د دې میاشتې په 15 نیټه د ګلالۍ د خاوند عمران نږدې ملګری شاه حسین، فضل مالک او نواب پیښور ته راغلل او ګلالۍ ته یې خواست وکړو چې عمران تا سره ټول تنازعات ختمول غواړي او موږ تا له په جرګه راغلي یو. زرکه زیاتوي چې ګلالۍ سمدستي د دوی خبره ومنله او خپل کور ته په واپس تلو رضا شوه. زرکه انکشاف کوي چې دا کسان به په مختلفو پروګرامونو کې، سیډ ډرامو او سټیج شوګانو کې له ګلالۍ سره یوځای په نظر راتلل، خو یو ملګری داسې هم و چې هغه نه غوښتل چې ګلالۍ د خپل خاوند سره بیرته رضا شي او خپل کور ته لاړه شي. د مردان پولیسو په دغه کسانو کې شاه حسین او فضل مالک گرفتار کړي وو او د مردان د تانې انسپکټر زاهد خان میډیا ته خپلو خبرو کې ویلي وو چې ګلالۍ ته به پوره انصاف ورکولی شي او د دې په وجنه کې چې کم نور ککړ عناصر دي هغه به هم ډیر زر د قانون په گرفت کې وي. د کال 2019 جولای میاشت په 14 نیټه د ډسټریکټ پولیس مردان لخوا جاری شوی یو پریس ریلیز کې دعوه شوې ده چې د ګلالۍ په وژنه کې ککړ مرکزی ملزم نواب خان ولد محمد اقبال هم
گرفتار کړی شوی دی کوم چې د پیښې نه وروستو په تېښته کې کامیاب شوی و د یادونې ده چې ګلالۍ د 7 میاشتو د یو ماشوم زوی مور هم وه ملګرو د ګلالۍ د مرګ نه وروستو چې بیا نوموړي اداکار او هدایتکار روخاني ماما یعنی طارق جمال صاحب چې کومې خبرې کړي د بی بی سی سره نو دغه هم ستاسو سره شریکوم دوی وایي چې 2 میاشتې وړاندې د ګلالۍ سره په یو ډرامه کې کار کړی ده وویل چې ګلالۍ ډېره پوهه او تکړه فنکاره وه خو ذاتي ستونزې لرلې طارق جمال ماما دا هم وویل چې پښتنې فنکارانې او هنرمندانې اکثر د واده نه پس له ډېرو کشالو سره مخ شي چې یا خو فن د لاسه ورکړي او یا ژوند دا ډېره د کمال خبره کړې ده چې اکثر هم زموږ په دې ټولنه کې دغه شان وي چې دغه سندرغاړي یا فنکارانې دا د واده نه پس بیا یا خو دغه فن ته نه پرېږدي او یا چې کوم دی ژوند د لاسه ورکړي بیا دغه رنګ د بشري حقونو مدني فعاله ګلالۍ اسماعیل هم د اداکارې لبنا عرف ګلالۍ د مرګ په سختو ټکو کې غندنه کوي وایي چې د فنکارانو او هنرمندانو په وجنه کې اکثر لوی خلک ملوث وي چې له وجې دوی ته د انصاف میلاوېدو امکان بالکل نه وي بیا ګلالۍ اسماعیل دا هم غوښتنه کوي په حکومت یې غږ کړی دی چې آیا دا فنکاران او هنرمندان د دې معاشرې برخه نه ده دوی له تحفظ ورکول د چا ذمهواري ده فنکاران خو کلتور له وده ورکوي خو ولې چې فنکاران محفوظ نه دي نو زه څنګه خپل کلتور محفوظ وګڼم دا یې په یو خپل پیغام کې ویلي نو ملګرو څنګه چې ګلالۍ اسماعیل وویل چې په حکومت یې غږ وکړو چې دې خلکو له تحفظ ورکول له چا کار دی دا هم ستاسو کار دی او بیا وایي که زما فنکار محفوظ نه دی نو زه خپل کلتور محفوظ څنګه وګڼم نو دغه خبرې د ملګرو دا د نن ریپورټ و د لبنا عرف ګلالۍ په اړه او نور ریپورټونه به هم بیا په بل ویډیو کې ستاسو سره شریکوم ډیره مننه سلامونه او ملګرو دغه د ریپورټونو چې کوم دغه سلسله وه چې کوم فنکاران وژلی شوي دي 14 فنکاران دي کال 2009 والا تر کال 2019 پورې په دې کې سنا عرف نیلم پېښور کې روان کال د می میاشتې په 3 نیټه یعنی کال 2019 کې دا پیښه مخې ته راغلې وه چې پېښور کې د می میاشتې په 3 نیټه سنا عرف نیلم رقاصه خاوند هغه وخت ووژله کله چې هغې په یو محفل کې د رقص کولو نه انکار وکړو دا پیښه د پېښور په قرابات کې مخې ته راغلې وه د پولیسو ابتدایي ریپورټ تر مخه نیلم به د هغې خاوند په مختلفو محفلونو کې په رقص کولو مجبوره کوله خو له یو انکار له کبله یې هغه قتل کړه د نیلم 3 بچي دي کومو چې د پیښې تفصیل پولیسو ته ورکړی دی او له دې وروستو پولیسو د سنا عرف نیلم د خاوند عبدالرؤف خلاف مقدمه درج کړې ده دا خو دغه د سنا عرف نیلم کومه چې یو مقامي رقاصه و د پېښور د دغې په اړه ریپورټ بل د مینا خان دا د منګورې بڼ کلي سره دوی تعلق دی یوه سندرغاړې وه منګوره بڼ کلي کې روان کال د می میاشت په 7 نیټه مقامي سندرغاړې او رقاصه مینا خان خپل خاوند وژلی وه مینا خان یو شمېر سندرې ریکارډ کړي وې او په مقامي کچ ډېره مقبوله وه په دې اړه د بڼ تاڼې اس ایچ او طارق علي میډیا ته وویل چې دا پیښه د روژې په لومړنۍ ورځ روژه ماتې ته نږدې مخې ته راغلې وه او د ده وینا وه چې د مینا خان او د هغې خاوند شوکت ترمنځه د پیسو په معامله څخه خفګان راغلی د پیسو څخه لین دین به په هغې باندې به دې دواړو ترمنځه خفګان راغلي چې په نتیجه کې شوکت په مینا خان ناتاره ډزې کړې وې او هغه په حق رسېدلې وه د مینا خان مړی سیدو شریف هسپتال ته پوسټمارټم لپاره وړلی شوی و او وروستو د کورنۍ خلکو ته حواله کړی شوی و د پیښې وروستو
شوکت په تیښته کې کامیاب شوی و ولې پولیسو په د په 302 لاندې د مرګ مقدمه درج کړې وه او د پیښې نه بیا 4 ورځې وروستو پولیسو شوکت گرفتار کړو او هغه بیا د خپل جرم اعتراف هم کړو د دغه وروستو بیا یو بل ریپورټ هم دی او دا په 14 نمبر د دې ریپورټ چې کومه اخیره هنرمنده ده چې وجلې شوې وه او هم دا په دې کال 2019 کې په دې وروستو کې د منګوري په بڼ کلي کې دا دویمه د قتل پیښه ده. لومبی دغه د مینا خان پیښه راغله او دا هم د دغه ثنا خان ترور ده. د سوات بڼ کلي 18 کلنه سندرغاړي ثنا خان خپل ورور په چړو وهلی وه او وجلی وه. د سوات پولیسو له مخې د 18 کلنې سندرغاړي ثنا خان ورور قاسم په هغې د خپل کور دننه د چړو ګزارونه کړي چې له امله یې هغه وړمبی سخته جوبل شوې وه او بیا په هسپتال کې هغه مړه شوه. د پیښې وروستو قاسم په تیښته کې بریالی شوی و ولې پولیس وایي چې د ګرفتارۍ پوره هڅې روانې دي. ثنا خان په جوبل حالت کې پولیسو ته خپل بیان کې ویلي و چې هغه د جمعې په شپه یوې دستورې ته بټخیلې ته تللې وه او چې کله کور ته راستنه شوه نو دغلته د هغې ورور قاسم په هغې د چړو ګزارونه وکړل. بیا دغه سره ریپورټونه وایي چې د ثنا خان مور د پنجاب په فیصل آباد کې واده شوې وه خو 10 کاله وروستو له خپل خاوند نه بیا هغه بیله شوه یعنې جدایي پکې په منځ کې راغله دواړو ښځې خاوند تر منځه او بیا دغه د ثنا خان مور سوات ته بیرته راغله او بیا په سوات کې اوسېدله. ثنا خان هم د خپلې مور سره په سوات کې اوسېدله خو د ثنا ورور قاسم په فیصل آباد کې د خپل پلار په کور کې اوسېدلو. قاسم به کله کله د خپلې مور لیدوله سوات ته راتله خو دا وار چې راغلو نو خپله خور یعنی 18 کلنه سندرغاړي ثنا خان ووجله او وتښتېدو. مقامي خلک وایي چې د ثنا او د رور ترمنځ د پیسو شخړه روانه وه او هم د دغه شخړې په اساس ثنا خپل رور وجلی ده. دغه رنګ روان کال می کې وجل شوي مینا خان د ثنا خان ترور وه کومه چې خپل خاوند شوکت د پیسو په تنازعه وجلی وه. ملګرو دغه ریپورټ و چې یوه څېړنه مې کړې وه د 15 میاشتو دغه کوششونه و دغه هڅه وه ما چې تر تاسو در ورسوم او دا د 10 کالو یو ترتیب شوی ریپورټ و چې په هغې کې یو نارینه هنرمند سندرغاړی و دا باقي بیا زنانه وې دا 15. نو ملګرو که دغه ریپورټ ستاسو خوښ شوي وي یا تاسو خپل سرای راکول غواړئ یا په دغه ریپورټ باندې تاسو خپل کامنټس کول غواړئ تاسو کولی شئ چې دغه یوټیوب چینل د الوت آنلاین دغه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. دغه شان د نورو ښه ریپورټونو لپاره بیا تر بل پروګرام او تر بل ریپورټ په بیا ستاسو مخې ته راځم. ملګرو ستاسو د ټولو زه ډېره زیاته مننه کوم. هم دغه شان را سره اوسئ خپلې رایې راکئ څه مشورې وي څه صلاحګانې وي هغه تاسو موږ ته رالیږلی شئ. دغه په کمنټس کې خپل چې کوم احساسات دی هغه را سره شریک کړئ. همدغه شان نور ریپورټونه به هم تاسو له راوړم. نو تر بل ریپورټ یا تر بل ویډیو اجازت راکئ. د الله په امان.